پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای لعنت پر هغه چای پر هغه ځوان چې هغه نکاح نه کوي الله وسور کړی دی نکاح نه کوي د الله رسول فرمایي لعنت پر هغه زنانه چې هغه نکاح نه کوي واده نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله څوک دا غواړي چې زما پر لار زما پر طریقه ژوند تیر کې نو زما لار او طریقه دا ده چې هغه دې څه وکړي هغه دې واده وکړي نکاح دې وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله څوک دا غواړي زه د الله سره پاک صاف سوتره ملاو سما هغه دې نکاح وکړي د شریف په ښځو سره دې نکاح وکړي د بازار د ښځو سره نکاح مه کوه په پارک و په شاپینګ سینټر و د کالج مخ ته و د یونیورسټۍ مخ ته و پلانۍ پر روډ باندې دا نکاح مه کوه دا نکاح دا به بل ځای هم وڅوي دلته یو سړی هغه راولاړ شو پرېږدی کور یو قسم کیسه وله نکاح یې وکړله نکاح چې وکړله نو بس اوس نو کوزده سوې ده نو به واده راځي واده را روان دی دا د دوم کالي جوړ کړی دی کور ته بندوبست کړی دی ماښام میلمانه دي نو قرار خلک را روان دي د روان پر پلاني ځای دغه د زنانې تصویر راواستو یو 1,000 روپۍ راواستو د پټرول پیسې نشته 1,000 روپۍ ورنه بیا را روان 3 غنټې بعد یاره ولا موږ ته موټر را خراب شو خیر داسې مطلب انجن یې خراب شو تر واستو 5,000 روپۍ پر واستل را روان دای د رواني موټر د خلک ناشي هغه زنانه ده بیا تر ځای چرال ورور لار بند ده تر واستو د بس موږ په هوټل کې شپې کوو دا رقم په لکو روپۍ جنې وشلولې نه ښځه راغلې ده نه موټر راغلی دی نه ناوې راغلې ده نه سړی راغلی دی سړی په کور کې دغه شرمنده کښېنستی ولې وجه دا ده چې د بل په کورو کې نکاح تلاشې نه تور نه سپین نه خپل نه ښه نه بد هېڅ چې نه دي در معلوم لاړې بس ما ښځه پیدا کړه دا ښځې به ستا سره دغه چمونه کوي بازار کې ښځې مه پیدا کوئ د الله رسول فرمایي که غواړې چې د الله سره په صفا ملاو شي په صفا حال کې ملاو شي نکاح وکړه بغیر د نکاح به ته ځان څه نه کوې د الله سره نه ملاوی الله رسول فرمایي مسکین دی هغه سړی چې ښځه نه لري او مسکینه د هغه ښځه چې خاوند نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر 4 کسانو د الله له جانبه له عرش لعنتونه وري په هغو کې یوه هغه زنانه هم ده چې وایي زه واده نه کوم ولې واده نه کوې واده ولې نه کوي ستا عزت نه دی ستا ناموس نه دی ستا پرده نه ده ستا ښه ژوند نه دی ولې واده نه کوي څه مجبوري لرې هېڅ مجبوري نه لرې بس خالي دا ستا خواهش دی زه واده نه کوم هسه چاته ناست دی تر څو به ناست دی راسې زموږ ته په کورو کې ډېرې زنانې در ښیم د الله رسول فرمایي فمن رغب عن سنتي فلیس مني کوم څوک چې زما له سنتو زما سنت چې دی هغه نکاح د مخ واړی اعراض وکړي هېڅ مجبوري نه لري د الله رسول فرمایي دا زما پر دین پر اسلام پر کلمه او پر طریقه باندې نه دی او د الله له جانبه پر داسې زنانه لعنتونه وري چې هغه په کور کې ناسته د نکاح نه کوي د الله د رسول له جانبه لعنتونه دي پر هغه زنانه چې هغه واده نه کوي او د الله رسول فرمایي کوم سړی له دې خو په واده نه کوي چې یاره زما الله استغ دی زه غریب یم دا د الله رسول فرمایي د الله مړ څخه نه ده حضرت عمر فاروق یو ځوان ولیدی چې ویل دی بیا ورته ویل واده لري ولیا خو ډیر بیوقوفه احمق بعقل یا نو ډیر لوی ګناګار دی د دې دوه خبرو سره وتلې خبره نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه صلیدا پښتنه کو واده لري او یا جنگ کې جهاد ناست سره د الله رسول علیه د ټول ملګرو پښتنه کم څوک واده لري ته واده لري وو ته لري یا ته ولري وو یو صحابي دی ربيعه اسلمي رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول واده لري ولیا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولینو د ولیا رسول الله زستا خدمت کوم ما ته واده خو نه راکې ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ واړو یا څه وای دا څه وای تنه په خبر چې د نکاح چې دغه د انسان ایمان کاملې تنه په خبر چې نکاح چې دغه د ټول انبیا او سنت دی تنه په خبر چې نکاح چې دغه د انسان د غوژو د سترګو د لاسو د پښو چشرا ولې حفاظت تنه خبر پدې صحیح سلو او ډیر خلک د خپل لور ولې نه ودی ډیر داسې خلک ستا هغه وایي و یار زه په کور کې د خدمت څوک نه لرم مور وایي پلار وایي زه د خدمت څوک نه لرم بس پروا نه لري ته زما خدمت کوه هغه بچي دغه څه ویلی نشي نو یې ورسوي 40 کاله ته 40 کاله بعد به څه کوي بیا به 80 کلن سړی راځي مرکب ورته کوي ولې
د الله رسول فرمایي په سپارښتو کې تر ټولو افضل ترین سپارښت هغه دی چې یو سړی و چاته مرکه وکړي، بیا بل چاته وایي چې ته ورته وایي دا لور خور ما ته زما بچي ته راکړي، بهترین سپارښت دا دی. او بل هغه خلک دي چې په کورو کې دا لوڼې تعلیم ورباندې وکړي، پر نوکرۍ دي تنخواوې را روانې دي، پلار دا خپله لور نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ وایي په دې وجې نه ورکومه که مې ورکړه دا ځي هغه تنخوا د ځانه سره وي. تر دې بالا بې غیرته پلار سته، تر دې نو بې شرمه بې ضمیره بابا سته چې تا په لور باندې تعلیم وکړي یا ما تعلیم ورباندې وکړي، بیا تنخوا را روانه ده، زه په هغه تنخوا ګزاره کوم. صحیح سلو. ډېر داسې کسان سته چې هغه خپله لور په دې نه ودوي، او ډېر یې په دې نه ودوي که مې واده کړله نو خامخا حق راڅه غواړي، بیا به دعوه را باندې وکړي، بیا به عدالت ته راولاړ شي، بیا به وایي چې ما ته د پلار حق راکوي. به ډېر خلک جایداد والا هغه یې نور کوي، هغه وایي کښېنه، وایي هسې نه چې سبا دعوه وکړي. دا درې کسان ډېر لوی ظالمان دي. یو راولاړ شي په لور باندې خدمت کوي، بل راولاړ شي د لور چې کومه تنخوا ده هغه ته ناست دی، بل هغه دی چې هغه وایي که مې واده کړه نو به قرار خلک بیا راشي ما ته به بیا ودرېږي چې د لور حق راکړه، او بیا چې زه د لور حق ورکوم زما دپاره ډېره ګرانه خبره ده. پوه شوز په دې خبره باندې؟ د الله رسول فرمایي لعنت دې پر دا چا باندې. یو سړی راغلی، ابن حبان حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام مبارک لري خپله لور راوسته، ولې یا رسول الله ته دا زما لور پوه که دا زما لور واده نه کوي، واده نه کوي ولیا؟ پیغمبر سمې ولور ته ویلې ستا د بابا خبره ومنه واده وکړه. دی ورته یا رسول الله تر هغه ساعته والله که واده وکړم چې تا ماته د خاوند حق را ښوولی نه وي. پیغمبر علیه السلام ورته څه ډېرې خبرې به سره کوو، زه به دوې خبرې درته وکړم، دوې خبرې به درته وکړم. خبره دا ده خاوند که بدن دومره زخمی سو چې هغه زخم د بدن دا تا په خپله ژبه بیا ادبي دې ډېره معافي ټیشو پیپر نه، پر یو کپړه نه، په یو بل شي باندې نه، نه تا په خپله ژبه هغه د خاوند بدن هغه زخم ورصفا کوي، لا هم د خاوند حق تا ادا کړی نه دی. دې ښځې ویل زما دې په خدای سره قسم مې که زه واده وکړم دا زه نه سم ادا کولی، د خاوند حق زه نه سم ورپوره کولی. نو پیغمبر علیه السلام بیا وفرمیل ای خلکو تاسو د لوڼو واده بغیر د اجازې د لور مه کوئ، لور به بغیر د اجازې قطعا نه ورکوئ. زموږ پښتانه یا پخواني سپین ږیري اوس ګرده ولاړو په قبرو کې دي، خدای خبر چې څه حال وي. مال یو هلک راغلی ول مولوي صاحب زما نیکه نه دی، و ما ترې ښځه راوغوښته، مال بیا ویلې ول ښځه ګونګۍ ده، مکمل طور 100% ګونګۍ ده، داسې په عذاب یم داسې په عذاب یم. دا بچیان خپله لوی و، ما نیکه دې ژوندی دی که مړ دی؟ ول یا مړ دی، انا مال د خیر سره به جهنم کې وي. دول الحمدلله یا الله زما نیکه د جهنم مه راباسه، زه په ژوند کې جهنم ته واچولم. ولې ظالمانو ظلم کوي؟ د الله رسول پر دې ځای وفرمایل د خپلې لور نکاح به بغیر د لور د اجازې نه کوي، نه به کوي. دا ما ته امر دی، دا حکم دی. نو یو بچی وایي زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ د الله رسول فرمایي ورباندې لعنت دی. بابا وایي زه د لور واده نه ورکوم، ولې نه ورکوي؟ یاره زه د دې تنخوا را روانه ده، زه بل روزګار نه لرم. بیا بابا وایي چې مطلب زه د خدمت سړی نه لرم، مور وایي زه د خدمت سړی نه لرم. یا بابا استاذ دی، ډېر غټ استاذ دی، هغه وایي یاره که واده سوله سبا به خاوند کیسه باندې وکړي جایداد به راسوي سي. نو دا خبرې زما ستا په معاشره کې سته که نسته؟ ډیر کورونه د الله رسول فرمایي که تاسو نکاح پرېښولې بیا به بدکارۍ شروع شي، بدکارۍ ورسه په دې ښار کې وګوره، وګرځه چیرې غواړې، څنګه غواړې، څوک غواړې، دا و تا ته ستا په دفتر کې میلاویږي. څه وایاست په دې خبرو کې؟ سان مې خلاصېږي په دې خبره باندې؟ لږ څه سر خلاصوئ چې بچي ورکوې پوښتنه کوه. وسواس بس دا خیال وکړو یا الله پاک ما د لور په حق منسه، یا الله ما د بچی په حق منسه، یا الله ما د ښځې په حق منسه، یا الله ښځه د خاوند په حق منسه، یا الله لور د بابا او د ادې په حق منسه. یا الله زموږ معاشرې ته هدایت وکړه، یا الله اول ما ته هدایت وکړه، پر منبر ناس غټ خبرې کوم، بیا و دې جهان ته هدایت وکړه. یا الله چې موږ مسلمانان یادېږو، د مسلمانۍ دعوه مې کړې د خیر، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ و د شقاوت و د بدنامۍ و د رسوایي و د
د یو داسې ذلت ته وساتي چې بیا په کور نه وتلی راوتلی نسو. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد